د دوی بي خو به هسې ورځي و که نه ځي ستړي کړو مړه کور کې هم کار کوه دلته هم کار کوه ډېر چارې عبدالله دې خو موږ ته هېڅ ګیا وانټول ودرېږه واله کوله داسې وارخطا څه خبره شوې ده خدای دې خیر کړي مړه یاره یو خو خپلوان مې راغلی کور کې ناست نو لسمه ورځ د بیخي ځي نه څه دې کېږي چې درکار راغلی دي دا ولا زما نیکه نه دی د هغه د نوسي زوی دی د نیکه خو رایا وراره دی ستا د خدای په کونړیانو کې دغه کاتې دي لرې لرې رشتې به پالې د نیکه مسی مې دی او کړوسی مې دی او دا دی او هغه دی غلي کښېنئ مړه نن سبا خلک ورور سره رشته نه پالي قیامت علامې دی او خلا چې اروپا کې بوتان هم خبرې کوي والا والا روره والا دی ستا بیخو بنیاد وباسي دی خو به هر ځي کې به د افغانان ځان رسوي نن خو سپیشل دی له چوک سره راغلی یم دا بیګ پټې ډکومه ښه د یوې نه لا راته چک هم کړی دی دا اوبه مونږه ورکوو بوټو خدمت مونږه کوو تاسو افغانان د لاسه نه مونږه امرود کری شو نه مڼې کری شو نه ګني کری شو کوتکان پکې وکرو مړه نه مې دي که نه دغه څو دانې دي څو دانې دي دا خو تا به بیا کوم دقه ودرې ژبه مخلوق دی دا چې داسې خوند کوي نو دویم ملامته نه راغلي یو چې دلته خلکو نه ذهني پوښتنې وکړو زموږ مرکه مخته وګورئ او دغلته وروره دلته راشه دلته راشه جنګ کې مرکه کوم در سره مرکه وروره دا څنګه مرکه ده ستاسو افغانان ورته په کشه وګرځي سړي نه دې راکړې ودرو څه وایې خیر ده بخښنه غواړم ورور یو پوښتنه درنه کومه جواب یې راته زر زر راکړه په دنیا کې هغه کوم شی دی چې ډېر مصرف لري موټرسایکل موټر که بایسیکل ښځه وروره راشه سم جواب راکړه هغه څنګه وروره سرخوړلی که دلته وروره ځای جارو کوو تشنابونه پاکوو رنګمالي کوو کله کله پکې یو سایکل هم پټ کړو اروپایانو نه پیسې ګټو او یو ښځه مې ده ببرسرې بس ټول مصرف د هغې دی کور کې مې فامیل هم خفه دی دې په سره خود ښځه ده نو وروره شاید یو حالي